ځوانانو پام کوئ کنه خوله کې دې صحابه اچولي که څنګه نسوار مې اچولی ښه اوس ووایه لس پېرې صافی صاحب زنده‌باد صافی صاحب زنده‌باد صافی بیا در کوم زه ختمه خبره نه بینک کولاوم نه لیسنس کولاوم نه آیډي کارت راخلم ځان سې عجب کې ګرځوه په خپله به تنګ شي وایي به دا دې او ته دا اوس ښه سوچ ساتي وګوره چې کله شورته ونیولې بیا به زه راځم چې ها جلال خان په شورته کې دی چې شورتې ونیولې بیا به زه در پسې درځم قاضي به نو ښه ملامته به را روانې چې شورتې در پسې رینګ وکړو چې دا هلکه آیډي دې څه کړله نو بیا در باندې هلته دعوا کوم یم دې سره ما روپۍ مې ښوي دا رانه چا پټه کړې وه ښه ده چې کس پیدا شي ما سره ثبوت شته غم مه کوه زه به د لایفونو ټولو ته ریکارډ کوم زه یم په لایفونو کې مې ورته ویلي دي ښه صحیح شوه نیغه نو ځوانانو دې ما له قرضې پیسې نه راکوي که نه زما د ویزې پیسې نه راکوي تاسو ورته لږ کمنټ وکړئ که نه سپنا له قرضه ورکړه فرید الله وعلیکم السلام ګوره تاسو بس کمنټونه کم کوئ او ډبل ټیپ پام نشته کمنټونه به زیاتوئ اوکې امین خوستی وي زه درله درلیږم کله رالیږم امین خوستی جلال ته ولیږه چې ما مال خپلې پیسې راکړي د ما یو ورور نه ده خو دې د تا ته ولیږي که نه ته به مال خپل قرضه راکړي په والله مې درته وویه که نه چې دومره هم پکې دروغ نه وایي خو نه هغه وویل ما ته راورسېدو لب یو برو لو یو مه کوه پیسې د نه غواړم زه په خپلو ملګرو خپل ورونو افتخار کوم دلته بق مه کوې لکه سم خبرې کوه اوس دې بلاک کوم ما ته ویلې قربان دې شم دا داسې شو چې تا ماله راکړلې بس د تا د مینې نه د تا د خبرې نه قربان لب یو تعالی زه نور چانس نه د اکاونټ یې زنه تخته پوی بشیلا پوی ندا پوی بشیلا پوی ندا اصلی ونیدا په مګران دا ویزه باندې سم اصلی ونیدا په مګران دا اوس ارشاد خان تhank you اواز دې نه راځي ستا اواز هم پخپخې دی ګورو به اوس ته دې ارشد ته وګوره خیرنه نه ته زما خلاف ارشد ته داسې مه وایه لکه سم شه خیرنه یا خیرنه ولې تا هغه کتلې چې هغه خیرن دی دا ما ډېر نږدې نه کتلې غلی شه دا دومره ډېر د خولو بیتي تو وړې سترګې دي غلی شه خبرې ډېر مه کوه ډبل ټیپ اوس به پنشمنټ ګوري خوب وینه ملمه کوي څوک راکړي مانه اوس وایه که نه ملګرو ډبل ټیپ نه تاسو ګټلی خو نه دی صبر وکړه که نه بس لږ ټایم پاتې دی اوس به یې وګټم در نه تاسې دې د ما نه دا تمه قاتې دی ملګرو هېڅ شم تنګک اوس به څه پنشمنټ کوي نسواک دی اول لړه که ځانان خوستی د تګانو شي خرې ونه څنګه چللی حالات انتهایی خراب شو داسې به وکړو تا خو ویل چې دا اخرې ګیم دی که نه نه داسې کار وکړه که نه آسان پنشمنټ دی وایس چینجر ولګوه وایس چینجر ولګوه د ارشد ته تا ښېګن وویل که نه اوس به ته ورته وایي چې ارشد خان سوري اسد ته به وایي که نه چې اسد خان ډېره مننه د سپنا سپورټ دې وکړو نه یو به ویم تا ولې ورته ښېګن وویل دواړه به وایي زه پوه شوم هغه پوه شو تا دې څه ولې ما ارشد ته سوري ارشد پوه شو زه هغه ما ورته ما نه خفه کېږي نه خفه کېږي ځکه شه ووایه ښه ځه شه اسد نه مننه وکړه لس کرتې او ارشد ته ووایه سوري یو پیره سوري یو پیره وکړه او مننه چې کوم دی لس پیرې وکړه تا ولې ورته ښېګن وویل یاره خو هغه ما ته ووایي چې دا ما ته ولې ویل دې ما ورور ده زه پوه شوم نه ځکه شه په سوري ته نه کمېږي ځکه شه وکړه بس سوري به وکړم بیا به دغه بل نه ویم جلال خان بیا زه اوس نه کټ کوم یاره ته لاندې کې ته په ما وایس افیکټ هم لګولی دی نو وایس افیکټ مې لګولی دا زما حق جوړېږي کله دې که چې ګیم نه دی ګټلی درې پنشمنټ دې راکړي نه اسد خان نه مننه وکړه او ارشد ته سوري وکړه دا چې بوډا شي د دې اواز به دا شانتې وي دا به داسې غږېږي بچیه راشه که نه همداسې به غږېږي بوډا شي داسې به غږېږي څه وایم درته اسد نه مننه وکړه ځه شه
او اکشت خیر دی سوالی وکتا وقت خیران ویل سیک نور منن اکشت سوالی وکا خیر دی کنه ما وکتا صافی راغی خبر نسا اکڑی خلاص لا شيء تسوي بس او چاته خیران ما وای بدا خبر ده خپا بش انا عندي ما اروح بدي ما بخبر انا خبرك قربان نشم لا بيو سافيس لا بيو لا بس سافيس سبا لك ما قول يقول لي سؤال بس يقول لي كذا دبل شيء سافيس يلا ايه سبا لك يا سبا لك تسالوا رمي لك بنش من هو قرب تقوم راك يا سيده ما ته نه دی ویل سالوګ منټه او یو منټ او تسلم غاب توكل دا کوم کارو شو ارهاب صافي سيب لove you نګورم ما د سپته څه چلو شو ما ګټلې دي ما ګټلې love you صافي سيب قربان پنیشمنت را تاخيري پوری وکه که گیم کې او کنه کې څه کا وایس چینجر ولګا بدل اخلي خیر نو پام کوي کنه خله کې دي صاحب چې ولي څنګه نسواګ نه چولې ها وسوایا لاس پیری صافي سيب زنده‌باد 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 صافي سيب چانا ګیلو نه لګم یا خو یو پیر دی کیو خړو صافي سيب زنده‌باد صافي سيب زنده‌باد زنه خرم وایم خازه اوس خبرې کوه ته وګورې کنه نسواګي اواز خو تا چینج کړی د غږی زر کوه نسواګي چپ شوه بابا ساری